سرو لمبو د غرغرو د شور نه دي خبر، او دا څوک چې جنگ غواړي د جنگ د زور نه دي خبر. دا خلک دومره د نفرت په ګناه مګرموه، دوی ته ګناه نشته صابر رور نه دي خبر. ډېره مننه بسمل صاحب او د راتلونکو مېلمنو په اجازه باندې دغه څه شعرونه چې درنه مو غوښتی دی په سوال باندې جناب امن، درنه مو غوښتی دی په سوال باندې جناب امن، او نصیب مو نشکلو بیخي له انقلاب امن. څه مو خطا څه مو قصور دی راته ووایه لږ، څه مو خطا څه مو قصور دی راته ووایه لږ، چې د پیرزو نشي په موږ باندې پنجاب امن. چې د جنګونو نفرتونو دا نامه ورکه شي، دلته خو راوله خدایه بې حساب امن. په دغه کلام عبدالرؤف ته ډالۍ چې که ما پسې د چا د زړه ازار دی نو په څه دی، که ما پسې د چا د زړه ازار دی نو په څه دی، دا ژوند چې مې بیخي په سر د دار دی نو په څه دی. د کلي په ملک کې نه څه مینه او نه احساس شته، که بیا هم د دې ټول کلي غمخوار دی نو په څه دی. په مونږ پکې د خدای په کور کې هم څوک هیله نه کوي، په مونږ پکې د خدای په کور کې هم څوک هیله نه کوي، ته بیا هم یې خپله خور او خپل اختیار دی نو په څه دی. ته لاړلې خو بېرته د راتلو امکان دې نشته، زما که درته ستړی انتظار دی نو په څه دی. د پورې چم یو ښکلی مې د حال پوښتنه نه کوي، د خلکو په خبرو کې مې یار دی نو په څه دی. او خاطر دې ستا د سترګو ګینې دلته کې ژوندون، خاطر دې ستا د سترګو ګینې دلته کې ژوندون، همدان کې په دې خلکو کې ایثار دی نو په څه دی. ډېره مننه. دغه اخري کلام چې خوشحاله وي په دشتو کې په غرونو کې اوسېږي، خوشحاله وي په دشتو کې په غرونو کې اوسېږي، دا ځینې خلک ډېر ښه وي په زړونو کې اوسېږي. رښتیا وایي نصیب نه وي زمونږ په ژوندون کې، یو څوک مې له پخوا نه په خوبونو کې اوسېږي. ای هغسې مې اوس هم لا د ګوتو شمار عادت دی، لا هغسې مې ذهن په خیالونو کې اوسېږي. په دې تمه چې به راشي اتفاق په پښتنو کې، بس دا غلط فهمي مو په ذهنونو کې اوسېږي. موږ خپله د ټوپک په نوم د امن برخلاف یو، دا تورې بلاګانې مو کورونو کې اوسېږي. او له تا نه به هېر شوی وي خو ته ورته لا یاد یې، همدان دې لا تر اوسه په یادونو کې اوسېږي. ډېره مننه.